د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال او کفیل د پخواني ادارې له یو شمېر جنرالانو د قول اردو قمندانانو افسرانو رئیسانو او نظامي مسؤلینو سره وکتل. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د دې مطلب پوره جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او که چیرې مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو تازه پر وخت د خبرونو مطالبو لپاره یې درسره سبسکرایب کړئ. متقاعد جنرال شعورګل پښتون او د نظامي متقاعدینو ټولنې رئیس افندي سنگر خبرې وکړې او د ریاست الوزرا کفیل ته د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ یې وویل تر شلو کلونو وروسته دا لومړی ځل دی چې له کومې امنیتي پېښې پرته د اختر مراسم په ټول هیواد کې په امن او ارامۍ ترسره شول. هغوی په ټول هیواد او په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې د امنیت تامین له امله د اسلامي امارت د امنیتي بنسټونو مسؤلینو څخه مننه وکړه او په مختلفو برخو کې د هر ډول همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړ. همدارد هغوی په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول متقاعدینو ته د معاشونو ورکړې، بې سرنوشت افسرانو لپاره د احتیاط حاضرۍ ترتیب، د رهبرۍ کمیټې منظوري او هغه ته د امکاناتو برابرولو په اړه خپلې غوښتنې، وړاندیزونه او ستونزې ریاست الوزرا کفیل او سیاسي مرستیال سره شریکه کړې. ښاغلي شعورګل پښتون او افندي سنگر وویل پخواني نظامیان تیار دي چې په هره برخه کې خپلې تجربې او معلومات له اوسني نظام سره شریک کړي تر څو د مسلکي افرادو د تربیې په برخه کې مومد واقع شي. محترم مولوي عبدالکبیر خبرې وکړې او هغوی ته د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ ویل تاسو سره په لیدو خوښ شوم او اسلامي امارت سره د همکارۍ لپاره ستاسو د تیارۍ مننه کوم. له شلو کلونو هڅو وروسته اشغال پای ته رسېدلی دی او د افغانستان باعزته خلکو د ډیرو قربانیو په بدل کې اسلامي نظام حاکم کړی دی. نوموړي ویل له نړۍ سره د تعامل او په هیواد کې د مهمو عمراني پروژو تطبیق لپاره کار روان دی او ستاسو ستونزو ته به هم رسیدګي وشي. مولوي عبدالکبیر وویل د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله له لوري عمومي بخښنې ته په پام هیڅوک حق نه لري کوم څوک ازار او ورته زیان ورسوي او د افغانستان اسلامي امارت دروازه د ټولو پر مخ پرانیستې ده. محترم مولوي عبدالکبیر څرګنده کړه د اړیکو کمیسیون د هڅو په پایله کې د پخواني ادارې ګڼ ملکي او نظامي چارواکي بیرته هیواد ته ستنې شوي دي او هغوی له کومې ستونزې پرته خپل ژوند کوي. متاسفانه معارض افراد او رسنۍ داسې تبلیغات کوي چې ګینې د پخواني ادارې کارکوونکي ځورول کیږي چې هیڅ حقیقت نه لري. مولوي عبدالکبیر وویل اوس افغانستان یو آزاد خپلواک او له ټولو افغانانو ته د امن کور دی او د افغانستان مختلف قشرونه باید د هیواد آبادۍ او د اسلامي نظام د استحکام لپاره هڅې وکړي.